السلام علیکم، زم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 4.15 نور کسان وژلي دي. د کرونا وایرس د ټسټ دپاره یو کاغذي کټ تیار شوی دی. په بھارت کې په مقامي سطح باندې جوړ شوي ویکسین به د راروان کال په فروری کې مارکیټ ته راوځي. د مشهورې اداکارې نیلم منیر د کرونا وایرس ټسټ پازیټیو راغی. په امریکا کې یو عمر رسیده سړي د کرونا په نوم باندې د بانک د لوټلو کوشش وکړ. اقوام متحده ویلي دي چې د کرونا وایرس د ویکسینو په حواله باندې قام پرستی عروج ته ورسېده. امدادي ګروپونو دا خدشه ظاهره کړې ده چې د کرونا وایرس د ویکسینو نه به 10% غریبانان محرومه پاتې شي. مشهور اداکار بهروز کرونا وایرس ته شکست ورکړ. وزیر اعظم د ایر سیال افتتاح کړی ده او کاروباري شخصیتونو ته وینا کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د نوښار اکنامک زون د توسعې منصوبې افتتاح کړی ده. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د ایپکس کمیټې د اجلاس صدارت کړی دی. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي که چودریان ټول مړه شي خو بیا به مولانا فضل الرحمن الله په لاس هیڅ هم ورنشي. کامران بنگش په پیښور کې د مال اپ هیومینټي افتتاح کړی ده. په کنټرول لاین باندې د بھارت د فایرنګ په نتیجه کې د پاک فوج 2 ځوانان شهیدان شوي دي. پی ډی ایم د جنوري په اخیره هفته کې د حکومت خلاف د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د عمان د پری انټری سیاحتي ویزې په پروګرام کې پاکستان شامل نه دی. په بھارت کې د مودي حکومت خلاف د سیکانو زمیندارو احتجاج جاری دی. په افغانستان کې یو زنانه صحافي د نامعلومو کسانو په ډزو مړه شوه. د ترکی د مشهورې ډرامې ارطغرل مشهور کردار ارطغرل غازی پاکستان ته راورسېده. پاکستان د F-85 په حکم باندې د 50,000 روپو د پرایز بانډ په خرڅولو باندې پابندي لګولې ده. په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د لوبغاړو د تیارو سلسله جاری ده. اوس د دې خبرونو تفصیل.
کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې 450 نور کسان وژلي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 40,000 ته رسیدلې ده. تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 40,202 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک در اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو ټسټونو شمیره 1,60,140 ته رسیدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې 3,142 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د اطلاعاتو مطابق د کرونا وایرس د شناخت دپاره یو داسې کاغذي کټ تیار شوی دی چې په دې کټ باندې به په 15 منټه کې دننه د کرونا وایرس شناخت کولی شي. د اقوام متحده سیکرټري جنرال ویلي دي چې د کرونا وایرس د ویکسینو په حواله باندې زبردسته قام پرستی شروع شوې ده چې د دغه په نتیجه کې دا خدشه پیدا شوې ده چې غریب ملکونه به د کرونا وایرس د ویکسینو نه محروم پاتې شي. بل طرف دا د امریکي امدادي ګروپونو د دې خبرې ویره ظاهره کړې ده چې د کرونا وایرس د ویکسینو نه به 10% غریبانان محرومه پاتې کیږي. دې زیاته کړې ده چې د دنیا 80 غریب ملکونه داسې دي چې هغه په خپلو 10 کسانو کې صرف یو کس ته د دې ویکسینو د لګولو استطاعت لري. بل اړخ ته د دې خبرې انکشاف شوی دی چې په بھارت کې په مقامي سطح باندې جوړ شوي د کرونا وایرس ویکسین به د راروان کال په فروری کې مارکیټ ته راوځي. د اطلاعاتو مطابق د ډرامو او د فلم د مشهورې اداکارې نیلم منیر د کرونا وایرس ټیسټ هم پازیټیو راغلی دی. بل اړخ ته مشهور سینیر اداکار بهروز سبزواری کرونا وایرس ته شکست ورکړی دی. وزیر اعظم عمران خان د ایر سیال افتتاح او کاروباري شخصیتونو ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې ویلي دي چې د ډایلاګ کولو بهترین ځای پارلیمنت دی. که اپوزیشن عدم اعتماد تحریک راوړل غواړي نو پارلیمنت ته دې راشي. د زیاته کړې ده چې د اپوزیشن 11 جماعتونه په شریکه د پی ټی آی د جلسې برابر جلسه نشي کولی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د نوخار اکنامیک زون د توسعې منصوبې افتتاح کړې ده. د په دې موقع باندې په سرمایه‌کارو کې د الاټمنټ کاغذونه تقسیم کړه. دا منصوبه په 19 ایکړه ځمکه باندې مشتمل ده. د دې منصوبې نه د 4.1 ارب روپو سرمایه‌کاري او د 12,000 ملازمتونو ملاوېدل متوقع دي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د علاقايي امن او سلامتۍ په حواله باندې د ایپیکس کمیټې د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې ډي جی آی ایس پی آر هم موجود و. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش په پیښور کې د مال اپ هیومینټي افتتاح وکړه. د په دې مقوي چې ځوان د قام او ملک اصل طاقت دی. د په طالب علمانو غږ وکړ چې دوی د معاشرې د پلا دپاره مخې ته راشي. په لاین اپ کنټرول باندې د بھارت اشتعال انګیزي جاري ده. د دو طرفه فایرنګ په نتیجه کې د پاک فوج 2 ځوانان شهیدان شو. پی ډی ایم د جنوري په اخیری هفته کې د حکومت خلاف د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان د سټایرینګ کمیټې د اجلاس نه پس د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن د پی ډی ایم د مشرانو په موجودګۍ کې میډیا سره په خبرو اترو کې کړی ده. عمان د دنیا د 103 ملکونو دپاره انټری پری سیاحتي ویزې د پروګرام د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې پروګرام کې بھارت شامل دی خو ولې د پاکستان نوم پکې نشته. په افغانستان کې د نامعلومو کسانو د ډزو په نتیجه کې یو زنانه صحافي مړه شوه. په بھارت کې د مودي حکومت خلاف د سیکانو زمیندارو احتجاج جاری دی.
کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې ګورئ چې یو طرف ته سیکان زمیدار احتجاج کوي او احتجاجي نعرې لګوي، بل طرف ته راهول ګاندھی خبرې اترې کوي. پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یو بل شرط ومنه. د 25,000 روپو د پرایز بانډ په خرڅولو پابندي ولګوله. په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د لوبغاړو د 18 دسمبر نه د T20 د سیریز د شروع کېدو په حواله باندې د تیارو سلسله جاری ده. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړي د T20 سیریز د میچونو د لوبولو د پاره پریکټس کوي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.